السلام علیکم دوستانو، نن چې تاسو سره په کومه موضوع باندې مخامخ شوی یم دا ډیره ضروری او اهمه موضوع ده او د یو ښځې د خولې دردونکې قصه هم ده چې د هغې لور کله واده شوه نو د واده په اوله شپه ورسره څه وشول. که غواړئ چې د هغه ښځې د خولې خبرې واورئ او خبر شئ چې د واده په اولنۍ شپه ورسره ولې دومره ظلم شوی دی نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، په هر څه به خپله پوه شئ. دوستانو، دا قصه یو ډیر مشهور ویب سایټ راخیستې چې یو ښځه په خپل باره کې لیکي چې کله زما د لور واده وشو نو د واده په سبا باندې ماته خبر راکړل شو چې ستا لور هسپتال ته رسول شوې ده او په ایمرجنسي روم یعنی کوټه کې په بد حالت کې ده. کله چې زه هسپتال ته ورسېدم نو هلته ماته اجازت نه راکول کېدو چې خپله لور ووینم، خو په معلوماتو کولو سره راته معلومه شوه چې خاوند ډیره زیاته وهلې ټکولې ده، ظلم یې پرې کړی دی او په بد حالت کې هسپتال ته منتقل شوې ده. په نورو معلوماتو کولو سره دا هم معلومه شوه چې په جینۍ باندې دومره ظلم ځکه شوی دی چې د هغې د بکارت پرده روغه نه وه. په دې وجه باندې خاوند غوسه شوی دی او په ښځه د بدکارې ښځې ګمان کړی دی او هغې سره یې دغسې وحشیانه عمل کړی دی چې بیا ښځه هسپتال ته رسول شوې. دغه ښځه وایي چې کله زه د دې هر څه نه خبره شوم نو اسمان را باندې را پرېوتو او د خپو نه مې ځمکه وتښتېده ځکه چې زما لور ما په خپلو لاسونو رالویه کړې، هغه هیڅکله هم داسې غلط کار نشي کولی او نه کوم غلط کار کړی و چې ګینې زما سترګې دې پرې ښکته شوې وې. هغې ټولو سړو او ښځو ته په خپل پیغام کې وویل چې هیڅکله هم داسې زر فیصله مه کوئ او هیڅکله هم خپل کورونه مه ورانوئ. قدرمنو، د دې باره کې مختلفو عالمانو او ډاکټرانو بیا وضاحت هم کړی دی چې هیڅکله هم تاسو د بکارت پرده چې د ښځې په شرمګاه کې یو نری غوندې پرده وي هغه د پاکۍ لپاره شرط مه ګڼئ. تاسو هسې خپل کورونه مه ورانوئ ځکه چې دغه پرده د بیمارۍ یا د لوی سفر او یا د ټوپ وهلو سره هم شلیدلی شي. په داسې کارونو سره دوه کورنۍ بربادیږي او خبره د دشمنۍ تر حده رسیږي. په یاد ولرئ چې کومه واقعه پیښه شوې ده د دې حل هیڅکله هم دا نه و چې ښځه دې ووهل شي، وټکول شي او د مرګ تر حده دې ورسول شي، بلکې د دې اسان حل دا و چې د ښځې د تیر ژوند باره کې معلومات وکړل شي او که ډیر په زړه کې شک وي نو د جینۍ مور پلار کره دې لاړ شي او مکمل معلومات دې د هغه ځای نه واخلي چې قصه څرنګه ده نو هغوی به تسلي هم وکړي. دوستانو، دا واقعه مې در سره ځکه شریکه کړه چې زموږ په ټولنه کې دا کارونه ډیر زیات شوي دي او که ستاسو په زړه کې بیا هم کوم داسې خبره وي نو باید یو عالم یا ډاکټر سره د دې باره کې خبرې وکړئ، هغوی به ستاسو نوره هم رهنمایي وکړي، خو هیڅکله هم بغیر د معلوماتو داسې ظلم او تشدد مه کوئ. موږ داسې خبرونه هم اوریدلی دي چې په اکثر وختونو کې خو د واده په شپه باندې ښځې وژل شوي وي او په معلوماتو کولو سره معلوم شوي چې هغه هم همدغه خبره وي. نو باید له داسې کارونو نه ځانونه وساتل شي او خپل د خوشحالۍ کور هیڅکله هم وران نه کړل شي. دوستانو، دا معلوماتي ویډیو تر همدې ځایه وه. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو او ښایسته معلوماتو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ په راتلونکي کې هره نوې ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسیږي او تاسو ترې ګټه واخلئ. تر بیا د لوی الله په امان.